پرنځ اختر زما علاج نسته پر ټوله زمانه تا خوش کړی یم ته به مې علاج کړم اوس خو زه پر بله خوا تللی سم نه لرم په پاته ژوند کې بل ارمان چې آزاد سي دا مظلوم افغانستان ولسمشر یې منظور پښتون وي خلکو پوره ټول وي لارو بر ټول افغانان موږ د ډېرو سره ډېرې منډې وکړې موږ د بل پر ځای ځوانۍ لمبه لمبه کړې پام یې نه و دغه ځای ته آخر پوه سوم دا پردي راوړي او به هم خپله کړې زموږ د دکان پته یاد ولرئ اسد زلمی موبایل سنټر کاکړ مارکیټ کوچدار بازار پروپرایټر اسد زلمی د وطن خبرې کېږي چې ورانېږي د کور واک مې د پردیو لاس ته لوېږي زما به څنګه نفس نه خېږي له غمه لویه خدایه دا څه وي نو څه راکېږي خپل قسمت یمه پر سره ور درولي زما و مرستې ته یو څوک نه دی راغلی زندګي مې ګډه وډه ده روانه یوه ښکلې اندر خوږ ګوته نیولې د دشمن بیړۍ دې کړله ړنګه بنګه و منظوره و پښتونه و ملنګه بې دلیله خو مین در باندې نه یم د خبرو دې خوشبوی راځي لونګه خیر که بیا دې کار مانده سو او بیا راغلی زما تر دره پورې تللې اشنا راغلی باو باو ملګري به دې لږ پوکه که پر خوا د ذوالقرنین باچا بیا راغلی ژاړم ژاړم شهزاده رحمت ژړېږه یم په غم اخته هغه رحمت ژړېږه پر دینو افغان دا یو سړی ډېر ګران دی د جهانګیر اشنا په څنګ کې چې اوسېږه او فرمایش ته خوشحال بیگانه او ده ظاهر خوشحال هغه فرمایش دی او فرمایش ته منان پنچ والا او د سیدانی پنچ والا فرمایش ته رو پاډر والا او شاباسي ملنګ دغه فرمایش دی
بار بار وړم د یار غمونه په بار بار